ګلبدین حکمتیار او عبدالله سره ملګري شول او د غني مخالفت ته ائتلاف سره وکړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ډاکټر عبدالله او ګلبدین حکمتیار له یو بل سره لیدلي او په شریکه د کمیسیون د پریکړې چې د څه باندې 8000 مهالونو رای بیا شمېري مخالفت کړی او په ګډو همکارو یې ټینګار کړی او ویلي دي چې له خپلو رای دفاع کوو او تقریبا د ټاکنو له کمیسیون سره یې بایکاټ کړی او له همدا اوسه داسې ښکاري چې دوی د ټاکنې پایلې نه مني. دوی کمیسیون د اشرف غني په پلوي تورن کړی. اوس جالبه دا ده چې همدا کمشنران دوی انتخاب کړل او د کمشنرانو په انتخاب کې له ولسمشر غني سره مساوي حقوق لرل، خو اوس کمشنران په بې پلوي تورنه وي. دغه راز عبدالله او نبیل ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې په کندوز کې په عامو خلکو ډزې کړي او د انتخاباتو په پروسه کې مداخله کړې چې وروسته بیا د دوی دا کورنیو چارو وزارت رد کړه. دا کیسې په خپل حال د دوی دواړو ګوندونو چې د تنظیمي جګړو لویه برخه وه د همدې حزب او جمعیت د جګړو په منځ کې کابل ړنګ او تر 80,000 بې ګناه کابلیان شهیدان شول. هغه وخت هم دوی د خپلې ګټې لپاره جنګېدل او نن چې دا ائتلاف سره کړی هم د خپلو شخصي ګټو لپاره یې کړی، نه د ملي ګټو لپاره. دا سمه ده چې سیاست دایمي دوست او دښمن نه لري، خو کاش چې موږ د سیاست په معنا پوهېدلی او سیاسون مو واقعي سیاسون وای. اوس به وګورو چې زموږ څومره بې حافظې ولس د دوی تر شا درېږي او د کابل هغه ړنګ تصویر ذهن ته نه راولي. خو تر ډېره اوس پخوانی وخت نه دی، خلک پوه دي او دوی ته په ټاکنو کې د دوی اصلیت ور وښود چې په ټولنه کې څومره ځای پاتې. په هر حال د دوی ځینې پلویان هم د دوی په څېر دي، یوازې خپلو ګټو پسې راوتلي او د یوې چوکۍ غم ورسره دی. عکس کې یو څو نفر وینئ چې د پښتنو مشرانو په نوم عبدالله ته غونډه کړې. ښایي وپېژنئ همدا مو د قوم دلالان دي او د خلکو لخوا شړل شوي خلک دي او له ګلبدین او عبدالله سره یو ځای دولت کې ځان ته د ځای پیدا کولو هڅه کې دي. نور ګران ملته چې د جوړونکو ملاتړ نشئ کولی نو د ړنګونکو تر شا خو مه درېږئ. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.